سلامونه دوستان، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې درې مهمه جملې جوړوم. هغه جملې دي چې روزمره ژوند کې موږ ورسره مخامخ کیږو. که زمونوي ویډیو مکمل وګورئ چې زده کړئ. راځئ چې ووایو کله چې موږ چاته وایو ته ولې خاندې، ته ولې خاندې، دا جمله داسې وایو: Warum lachst du? Warum lachst du؟ واغم وایو ولې ته، لغز خندلو ته، او دو مطلب ته ولې خاندې. بله جمله زده کوو چې ته ولې ماته نه وایې، ته ولې ماته نه وایې. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Warum sagst du mir nicht? Warum sagst du mir nicht؟ مطلب ته ولې ماته نه وایې. او بیا بله جمله زده کوو چې ته ولې پوښتنه کوې، ته ولې پوښتنه کوې. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Warum fragst du? Warum fragst du؟ ته ولې پوښتنه کوې. دوستانو کولای شئ د الماني ژبې روانې خبرې همدغه ټیک ټاک او څنګ کې ورسره زما د یوټیوب څخه زده کړئ. یوټیوب نوم د ناصر احمدزی، لاندې مې نوم لیکلی دی.